قدرمانو دوستانو ستړي مشئ د جینګ سیند لوی پل د چین د سیچوان ولایت د لیانشان د ایکام په کولواکې سیمه کې دی. د معلوماتو له مخې د دغه پل پر جوړونې څلور نیم کاله لګېدلي او د تېر جون په 13مه نېټه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه پل د جینګ ولسوالۍ لرغونی ښارګوټی او نوی ښارګوټی سره نښلولی دی. پخوا د دغو دوو ښارګوټیو ترمنځ مزل څه باندې 1 ساعت اړتیا وه، خو اوس د دغه پل په جوړونې سره یې وخت 2 دقیقو ته راتېر شوی دی. راځئ په دې ویډیو کې دغه پل وګورئ. د دغه پل عمومي جګوالی 238 متره دی او تر ټولو لوړه مټه یې 106 متره جګوالی لري چې اندازه یې د 15 پوړیزې ودانۍ له لوړوالي سره برابره ده او د نړۍ د پل لوړه مټه یا ستنه بلل کیږي. دغه پل نه یوازې د ځایي وګړو د تګ راتګ بلکې نورو ځایونو ته د دغې غرنۍ سیمې د کرغنیزو محصولاتو د لیږدولو لپاره هم ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي.